شفاخانه ترک اعتیاد معتادین المر. مواد مخدر تباهی زندگی است. مواد مخدر زندگی شما و خانواده شما را با بدبختی روبرو می سازد. آیا می خواهید هر نوع عمل مواد مخدر مانند تریاک، هیروئین، شیشه، تابلتکه، کریستال، شراب و غیره را با 100% ضمانت بدون کدام درد و بیخوابی در خانه خیش و یا هم در شفاخانه ما ترک نمایید؟ تداوی آن معتادینی که با استفاده از مواد مخدر اعصاب خود را از دست داده و یا هم مبتلا به تکلیف روانی هستند با اطمینان در اینجا تداوی می شوند. پس وقت و فرصت را از دست نداده و همین امروز به شفاخانه المر مراجعه نمایید و اعتیادهای ایران و پاکستان می توانند از این فرصت استثنایی استفاده نمایند. آدرس: کابل باغبالا استگاه دهن نل، کوچه درمسال، کوچه اول حولی نمبر 8. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرین عزیز، امروز موضوع من شما درباره مواد مخدر است. از نگاه اسلام مواد مخدر حرام است. این آیه مبارک، آیه کریمه قرآن کریم نازل شده است، آیه 90. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ترجمه: ای آن کسانی که شما ایمان آورده اید، مواد مخدر، شراب و خمار از نگاه اسلام حرام است، از کارهای شیطان است. پرهیز کنید تا راستکار شوید. په اساسي ډول مریض باید په څلور ډوله تداوي شي. یو دا دی چې د مریض تداوي د دوا د نظر څخه کیږي، بل د روانشناسۍ د نگاه څخه د مریض تداوي، او د اسلام د نظر څخه د مریض تداوي، او بل د ټولنې د نظر څخه چې مریض ته باید معلومات ورکول شي چې نشه د اسلام د نظر څخه حرامه ده، او زموږ تداوي بې له درد او خماریتوبه څخه د ډیرو کلونو وروسته موږ په دې وتوانېدلو چې داسې یو فارموله جوړه کړو چې مریض بې له درد او خماریتوبه څخه تداوي شي.